ستړي مشئ. د افغانستان پر ختیځو ولایتونو د پاکستان د وروستیو بریدونو مرګ ژوبلې او اړوندو مسایلو په اړه د طالبانو له ویان ښاغلي ذبیح الله مجاهد سره خبرې کوو. د پیښې وروستي جزئیات څه دي؟ په مرګ ژوبله کې کوم تغیرات راغلي دي؟ تر اوسه پورې خو وروستي معلومات هغه اوس موږ نا وخت پرون نشر کړل. د شهیدانو شمیر هغه د شپږ د شاوخوا کې او د زخمیانو شمیر 158 نفر وو او په ځینو ځینو کې مواشي تلف شوي دي او هغه 3 کورونه هم له منځه تللي دي متاسفانه او تر اوسه پورې معلومات هم دغه دي. له تېرو څو میاشتو مسلسل داسې زموږ برګون خو تیر ورځ تاسو باورېدلې د پیغام غندلې وحشت مبلل د افغانستان په حریم باندې تجاوز ده د ملکی خلکو وژل جنایت ده د ټول د پاکستان له خوا متاسفانه ته حلقې فوجي حلقې له خوا ترسره شوي دي او د افغانستان اسلامي امارت هم کله چې دوی بیا د افغانستان د حریم نقض کړی د دوی جواب هم لیدلی په تیر میاشت کې موږ هم تعاوني وړاندې دوه هدفونه هغه لمنځه وړي او هغه خواته د افراد او اشخاص د داعش په دې دوه پورې اړوند او د یو مراکز بل کې لمنځه تللي او د افغانستان اسلامي امارت د خپل هیواد او خلکو دفاع ځان ته محفوظه ګڼي او د خپل حق ګڼي او د پیښه غندي او وحشتي کوي. موږ فکر کوو پاکستان هر هغه لوی شنی پیښې دوی په هیواد کې ترسره کیږي هغه افغانستان ته منسوبي غواړي په دې ډول د خپل مسولیت او غا خالي کی او هغه پیښې ماته کاری کراچي کې کوم چاودنه سوي او همدارس د بلوچستان په خواو شاو کې چې بریدونه سوي سره د افغانستان پر هیڅ ارتباط نه لري. دوی هغه پیښه عنوان کړی دا او بیا د افغانستان حریم نقض کړی. زه فکر کوم دوی غواړي د خپل هغه کمزوري او ضعف نشي کوي د وسلوالو مخنیوي په خپل هیواد خاور کې وکړي او عامه ذهنیت تر انتقاد لاندې راځي. د دوی امنیتي ځواکونه امنیتي ارګانونه استخباراتي منابع غواړي دغه توجه بلې خواته واړي چې ګنې د افغانستان خاوره داسې دوی په وړاندې کاري حال دا واقعیت نه لري. افغانستان اسلامي امارت خپل ډېر جدي ګامونه اخیستي دي په امتداد د پولې د ډیورنډ کرښې باندې چې پرته د موږ ډېر اقدامات ترسره کړي دي او ډېر جدي انضباط منځته راغلی دا او هېڅوک هم نشي کولی چې مرور وبور وکړي. بل داسې افغانستان اجازه نه ورکوي د خپل پرنسپ له مخې نه د اصول له مخې نه او د ستراتیژي له مخې نه چې د افغانستان خاوره دوی په وړاندې وکړي. دا تصور سم نه ده. افغانستان خو نن نه د پاکستان تر برید لاندې راځي. تیر 25 کال کې دوی بیلابیل اوقاتو کې د افغانستان خاوره تر برید لاندې نیولې. تاسو به یاد وي کونړ کې ځنګلونه په ځینو بیلابیل ولایتونو کې د دې توغندیو ګزارونه مستمر روان په دوامدار توګه روان دا په خوا کې بل دا چې یو هیواد تجاوز په بل باندې کوي دا مهم نه ده ورته څوک حکومت ته چې ماخسته موږ اسلام آباد مو وستو دوی محفوظ خارونه او خارګوټي مو وستل محفوظ فوجي چونه او فوجي مراکز په برید لاندې راوستي کې دا نه دي سوي. اسلامي امارت چاته غچ نه پریدي او د خپل هیواد او خلکو نه دفاع کوي او د خپل حریم سپکاوي کڅوک وکي به ته کتنه کوي او مجرمینو ته سزا. دا خبره به زه ډېر منطقي ونه بولم ځکه تاسو وینئ دا اوس په ډېر هیوادونو کې جګړه روانه ده. حتی د نظام مشروعیت مطرح نه ده. مثلا اسرائیل په ایران باندې برید وکړ امریکا په ایران باندې برید وکړ جګړه یې وکړه او همداراز ایران هم غبرګون درلود بیلابیل هیوادونه یې ویستل نو همدارس د اوکراین د روسیې ترمنځ هم جنګ روان دی. په دې کې مهمه بدانوي ساتو مشروعیت سته کنه هیوادونه خپل اجنډاوي لري خپل اهداف لري داسې کار کوي. پاکستان هم یو لږ هیوادونه د سکیدل چې کومه خانه دکته شوی او امر ورته شوی چې باید افغانستان نه امن کی او یا افغانستان کې د امنیت څخه د مختل کی او یا د افغانانو په وړاندې باندې شرارت دوامدار وساتي. نو کله چې یو پروژه وي دوی اخیستي د فشار د وسیلې په ډول پاکستان کاریږي دلته نو خبرې منطقي نه دي چې دلته نظام سره څه ډول لري. صدا د دښمنانو موخې او اهداف مهم دي چې کېدل شي. خو مجاهد صاحب اساسي پوښتنه همدا ده چې ګوري پاکستان همیشه لوبېدلی ملک دی چې ملک د نورو د لاس اله ګرځېدلی همیشه د نورو د خدمت لپاره د دوی نه استفاده شوې ده. موږ ځینې هغه هیوادونه لرو چې په افغانستان کې ماتې خوړلې په افغانستان کې شکست سره مخ شوي دي او بیا هغوی په افغانستان کې ځینې غوښتنې مطالبات درلودل د خپل حضور او د ځواکونو یا د میدان او د مرکز کله چې افغانستان دغه خبرې سره مخالفت کړی ده بیا دغه ډول فشارونه شروع شوي پیل شوي بې له دې منطقي دلیل وړاندې شي. دا د وسلوالو ډلو شتون دا یو ادعا ده چې کېږي مکرره اسلامي امارت په دې باندې ترکیز لري چې د افغانستان خاوره د چا په وړاندې استفادې ته نه پرېږدي. او بله دا ده چې د افغانستان اسلامي امارت نه غواړي د کوم هېواد سره ځان ښکیل کړي په جګړه کې اخته شي د افغانانو په نفع هم نه بولي خپله ستراتیژي هم نه ده. نو کله چې جګړه پرې تحمیلي کړي چې معلومیږي چې دا بیروني عوامل دي هغه عوامل چې پاکستان هم د باندې دي هغه پاکستان کې یوه خاصه پوځي حلقه دې ته واداره کوي چې داسې نامي ایجاد کړي. مخکې یادونه وکړه پاکستان به خپله موخو دپاره دا کار نه کوي ځکه پاکستان ګټې په دې کې نه دي چې له موږ سره په جنګ کې وي. پاکستان کې د افغانستان سره په جګړه کې وي دا اوس اوږده پوله بنده ده د ګڼو هیوادونو سره خپل تجارت ته لاس ورکړی اقتصادي وضعیت لا خراب شوی د خلکو شور او فغان هر ورځ موږ اورو او صادرات د افغانستان په لور څه کېدل چې تقریبا 1 میلیارډ نه ډېر صادرات د افغانستان سره دوی تجارت درلود هغه له منځه تللی ده. د پاکستان په ګټه نه ده او پاکستان ولس د دې جګړې مخالف د پاکستان کې علما پاکستان کې سیاسي ګوندونه ټول د جګړه نه تاییدي او د حملې غندي او ناسمې بولي ولې ته یو خاصه فوجي حلقه د صدا کار کوي. نو د معلومیږي چې هغه حلقه د پاکستان ګټې ورته مطرح نه دي د پاکستان هدف او موخه ورته هدف هغوی ماموریت اخیستی هغوی د اجیرو ځواکونو په شکل باندې رول ادا کوي او غواړي سیمه نه امن کړي په افغانستان باندې فشار واچي په د فشار د ردو لپاره
دا حلقه اجیره حلقه ده، هغه مزدوره کېدلی شي، هغه د خپل شخصي ګټو او د پیسو په تطمیع سره یا د واک د دوام په تطمیع سره هغه دا کار کوي او بهرني قوتونه هغه خوشاله کوي چې دوی هغه سیاسي ځوان تمدید کی ورسره ممکن مالی مسائل هم سره مطرح وي. لکه یو وخت چې 2001 کال کې افغانستان د امریکای تر یرغل لاندې راغی، دغه پاکستان کې پوځي واکمني و، هغه واکمني د پیسو بدل کې د افغانستان په وړاندې دښمنی اعلان کړه، اوږده لارې د ناتو ځواکونو ته ورکړه او پناهګاوې ورکړې، زموږ سفیر هلته ونیو او نور جنایات یې ترسره کړل چې د امریکایانو سره په ګډه دوی په شامل وو. نو خو دا د پاکستان د خلکو اراده نه ده. خواخوږي لرو، پاکستان ولس، پاکستان ملت، پاکستان علما، د پاکستان سیاسي احزاب د افغانستان دښمنان نه دي او موږ پیږو چې افغانستان باندې پابندي او د خلک د موږ سره ګڼ مشترکات لري. خو دا پوځي حلقه سالته حاکمه ده، د خپل خلکو خبرم په دې مورد نه مني، د خپل سیاسي ګوندونو وړاندیزونه نه مني، هغه ردي لکه دوی تطمیع شوي دي، دوی له بهر نه اجنډا اخیستې ده او طبیعي ده چې دا اجنډا کې دوی ته ګټه رسېږي او نقدي ګټه وي، د سیاسي واک اوږدېدل وي او شاته پونه وي او تشویق یې داسې سیمه نه امن وساتي، په افغانستان فشارونه یې وارد وساتي او خپل شومې مخ ترلاسه. موږ دا مخنیوی نشو تضمینولی، دا تجاوز پاکستان کړی ده او د دې مسلې د حل لپاره موږ مخکې ګامونه اخیستي وو، هغه دا اوس مذاکرات روان وو، خبرې شوې وي او د داسې مسایلو شننه شوې وه. بل دا د ځنونو باندې افغانستان موقف معلوم شوی دی چې داسې عملیات افغانستان پورې اړه نه لري سره ترسره کېږي په پاکستان کې، او بل دا ده چې د خپلې خاورې دفاع او د خپل حریم څخه دفاع زموږ مشروع حق ده، هم مخکې دا دفاع کړې ده، هم به یې ایسته کوو او د دې جنایت ځواب به انشاءالله وایي. موږ د خپلې خاورې دفاع حق لرو، دا واضح او مسلمه ده. موږ د دې دفاع لپاره مختلفې لارې طریقې لرو. په ځمکنۍ لاره موږ د دې دفاع کړې ده او په هوایي لار باندې هم ګزارونه ترسره کړي دي او د پاکستان هغه هستې له منځه وړي چې د افغانستان په ضد باندې اقدامات ترسره کېدل، او بل دا اوس د ځمکنۍ لار د دوی هغه نږدې پوځیان چې موږ سره په مواجهه کې پراته دي، طبیعي ده چې ځوان به جدي په خطر کې غورځي او د اسلامي امارت ځواکونو تبدیل لاندې به راځي. دا به د دوی له اقدامه معلومیږي، ولې فعلا خو دوی جنایت ترسره کړی ده او په دې فکر کوو چې د دې جنایت تلافي باید دوی مثلا اوس فکر نه شو کوي په باندې خبره نه ده شوې، تازه خو دوی تازه جرم ترسره کړی، انسانانو وینې تویې کړې او عام ماشومان اطفال ووژلي او بشري جنایت یې منځته راوړی. اوس موږ د دې په فکر کې یو چې دغه غمیزه چې اوښتې د دې تلافي وشي او بل د افغان ولس په دې کې ځورېدلی ده او د دې باید هم هېوادونه وغندي او هم هېوادونه باید د راتلونکي مخنیوی وکړي، آینده د داسې ظلمونو، داسې جنایاتو، تجاوز مخنیوي کې هېوادونه رول لري، بلا شکه چې باید ادا کړي. پورې دغه خبرې چې کوي دا خلک چې مقطعي سیاست کوي او د دقیق په وضعیت باندې نه پوهېږي. ما مخکې مو ویلي چې د امریکا او د اسرائیل ترمنځ جنګ، د ایران او د اسرائیل ترمنځ جنګ یا د امریکا او د اسرائیل ایران ترمنځ جنګ، دا د څه لپاره وه؟ ظالم هېوادونه دي چې خلکو وینې تویول غواړي، هلته د چا غږ ته نه ګوري چې غږ یې څوک اوري یا نه اوري، هغوی خپلې اجنډا مخ وړي. پاکستان هم یو له هغو هېوادونو ده چې متاسفانه پوځي حلقه یو له هغو ځواکونو ده چې هغه اجیر رول لري، د بل چا په خدمت کې دي، د بل چا دپاره دا جنایت ترسره کوي. نو څو پورې چې دغه نیت دوی بدل نه کړي، دغه اراده تبدیل نه کړي، موږ نشو کولی چې دا وضعیت ته تغیر ورکړو. زموږ غبرګون خو تېره ورځ تاسې به اورېدلي، د پېښه مغندلې وحشت مو بللی او د افغانستان په حریم باندې تجاوز ده، د ملکي خلکو وژل جنایت ده، دا ټول د پاکستان لخوا متاسفانه د حلقې پوځي حلقې لخوا ترسره شوي دي او د افغانستان اسلامي امارت هم کله چې دوی بیا دغسې د افغانستان د حریم نقض کړی ده، دوی ځواب هم لیدلی په تېره میاشت کې. موږ هم دغه اونۍ وړاندې پورې د دغه خبرې چې کوي دا هغه خلک کوي چې مقطعي سیاست کوي او د دقیق په وضعیت باندې نه پوهېږي. ملت خو اوس هم زموږ سره ولاړ ده، ملت په دې کې موږ سره هماهنګه ده، ملت اوس اساس د لا ډېر زیات په احساساتو کې راغلی ده، اماده ده چې دا اوس هم که امر ورته وشي اجازه ورکړي چې هجوم وکړي په پاکستان، موږ خپل ملت سره کومه ستونزه نه لرو. البته باید موږ ملت کنټرول کړو، ملت عام خلک دي او هغه د جنګ عواقب ډېر نه سنجي، طبیعي ده چې باید حکومتونه خپل خلک کنټرول کړي او د هېوادونو ګټې په نظر کې وساتي. موږ هم دغسې یو رول ادا کوو، که زموږ ملت په دې کې له موږ سره ولاړ ده، هماهنګ ده، حتی ډېر زیات حساس ده په دې مورد چې باید د هجوم وشي پر موږ په ملت کې ژوند کوو، د ملت هر ورځ کینو ناسته پاسته کوو، ملت چې دا هر ورځ وژل کېږي، نو تاسې فکر نه کوئ ملت ته تاسې دا حساب نه ورکوئ چې دا ملت ولې هر ورځ پې بمباري کېږي او د دوی کورونه ورانېږي یا دوی خپل هغه عزیزان له لاسه ورکوي؟ ګورې یو څوک چې په تا باندې تجاوز وکړي، طبیعي ده چې تا خلک به وژل کېږي، تا خلک ماشومان به داسې ځورېږي. داسې لار چې غزه کې وګورئ د مسلمانان څرنګه وځورېده، موږ 20 کاله امریکایانو هم داسې بمبار په ویې ځورول. طبیعي ده ملت اکثر عمل په نظامي شکل درلود، هغوی دفاع کول، هغوی جهاد کول، مبارزه کول. زموږ ملت اوس هم مبارزه کوي، دا اوس د امنیتي ځواکونو کنټرول که نه وي او زموږ د مشرانو کنټرول که نه وي، اجازه ورکړل شي ملت سبا راپورته کېږي ټول وسله په لاس هجوم وکړي په هېواد باندې، طبیعي ده چې هغه به موږ کنټرولوو. موږ په ملت کې اوسېږو، د ملت په متن کې ملت احساس رامعلومېږي، د ملت برخه یو، موږ په خپله پوهېږو چې موږ ملت څه وایي. موږ په خپل دفاعي ځواکونه مضبوطوو.